بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی وایم انګلیسي زده کړې پروګرام ته، او په دې هیله ومې چې راته روغ او جوړ به وئ او تېر درسونو باندې به پوه شوي وئ او څه به مو ورڅخه زده کړي وي. دوستانو په تېره ویډیو کې موږ ملکي ضمیرونه پیل کړي وو او د هغې تعریف مو وکړ او درې ملکي ضمیرونه مو ولوستل سره د مثالونو. نن راځو هغه درې پاتې کوم ملکي ضمیرونه چې دي هغه به انشاءالله نن ولولو، په هغې باندې به انشاءالله مثالونه جوړ کړو. او د تېرې ویډیو ضمیرونه خامخا تاسو که هغه لیدلي نه وي نو زه یو ځل یو درته یاد کړم. یو له هغې څخه چې و هغه مای و، مای معنی زما، او بل اور و، اور معنی زموږ، او بل یور و، یور معنی ستاسو. او تاسو کولی شئ چې د لا زده کړې په خاطر تاسو هغې ویډیو ته مراجعه وکړئ. یا به د هغې زه لینک په ډسکرپشن کې درته واچوم، او یا تاسو داسې وکړئ چې زموږ چینل ته داخل شئ او هلته پلی لیست وګورئ، او پلی لیست کې به لاندې د لرن انګلیش په نوم سره کورس پروت وي. هغه کورس کې تاسو کولی شئ چې لاسرسی ورته ولرئ. دوستانو راځو نن په پاتې ملکي ضمیرونو باندې پیل کوو. پاتې درې ملکي ضمیرونه چې دي د هغې له جملې څخه یو دی هیز. هیز خوږو دوستانو لکه څنګه چې موږ تاسو پښتو کې هم وایو چې دا د ده قلم دی، دا د ده قلم دی، د ده یعنې د نارینه لپاره استعمال. نو همدا قسم دا په انګلیسي کې هم د نارینه لپاره د هیز ضمیر استعمالیږي. This is his pen. دا د ده قلم دی. This is his pen. دا د ده قلم دی. دوستانو چې کوم وخت کې نارینه وي او یو هم وي، له یو څخه زیات نه وي، په هغه وخت کې به تاسو هیز استعمالوئ. او که چیرته دغه بل کوم نفر چې تاسو د هغې لپاره د ملکي ضمیر استعمالوئ هغه ښځه وي او یوه ښځه وي، نو د هغې لپاره به تاسو بیا هر استعمالوئ. هر لکه څه ډول چې موږ او تاسو په پښتو کې ورته د دې استعمالوو. دې، دا د دې قلم دی، دا د دې قلم دی. همدا قسم ته په انګلیسي کې ورته وایي This is her pen. This is her pen. دا د دې قلم دی. او که چیرته د مونږ چې د چا لپاره د غیب د کوم کسانو لپاره مونږ چې د ضمیرونه کاروو د هیز او د هر، دا د یو څخه زیات وي، هغه که ښځې وي او که نران وي، چې څوک وي له یو څخه زیات وي، نو بیا به مونږ او تاسو ورته دیر استعمالوو. دیر لکه هغو دوستانو مونږ او تاسو چې پښتو کې وایو چې دا د دوی قلم دی. اوس د دوی مونږ چاته وایو؟ آیا خالي د نرانو لپاره استعمالیږي؟ نه، دا د ښځو او نرانو دواړه لپاره استعمالیږي. هغه که په ګاډه وي او هغه که ګوښې وي، خو په دې شرط چې له یو څخه زیات وي. نو همدا قسم په انګلیسي کې هم ورته دیر استعمالیږي. مثال This is their pen. This is their pen. دا د دوی قلم دی. دا د دوی قلم دی. او وروستنی هغه ملکي ضمیر چې دی هغه د هغه شیانو لپاره دی کوم چې یا خو روح نه لري او یا عین عقل نه لري. داسې رقم ته شیانو لپاره مونږ چې استعمالولی شو. لکه مونږ تاسو پښتو کې وایو هغه ځای کې مثال یوه پیشو ده او د هغې کوټه ده، کوټه. نو موږ به اوس د دغه کوټې خطاب څه ډول کوو د پیشو لپاره؟ موږ وایو چې دا د هغې کوټه ده، دا د هغې کوټه ده. یعنې دې نه معلومیږي چې د پیشو عقل نه لري، انسان نه دی، نو موږ هغې ورته استعمال کړ. همدغسې په انګلیسي کې ورته ایټس استعمالیږي. لکه موږ او تاسو همدغه کوټه راخلو وایو چې دا د هغې کوټه ده. انګلیش کې به وایو This is its room. This is its room. دا د هغې کوټه ده. دا په هغه وخت کې چې کوم وخت کې یو شی عقل نه یعنې انسان نه وي، د انسان نه مسوا د نورو حیواناتو لپاره، نو ایټس استعمالیږي. دوستانو داس په همدغه ځای بس کوو. ویډیو راڅخه اوږدېږي، اوس هم لا اوږده شوه. بیا هم هغه دوستان چې دوی شکایت کوي چې موږ نشو کولی هغه نورې ویډیوګانې چې تاسې په خپل یوټیوب چینل ته اپلوډ کړي هغه موږ پیدا کړو. نو د هغې لپاره موږ دا وایو چې تاسو داسې وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل د پروفایل عکس باندې تاسو کلیک وکړئ. د پروفایل په عکس باندې د کوم سره مو چې موږ ULD ټیچر او معلم مو ورسره لیکلی دی، دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو تاسو ته به یو صفحه راخلاصه شي. په هغې صفحه کې به تاسو پلی لیست ووهئ او لاندې به راکوز شئ. تاسو به خپله وګورئ چې هلته موږ ډېر کورسونه اچولي دي، او یو کورس د هغې له جملې څخه ده د لرنینګ انګلیش په نوم سره
کوس هلته لاندې موجود دی، نو تاسو به هغه ووهئ. دغسې تاسو کولی شئ چې زموږ ټولو ویډیوګانو ته چې د انګلیسي په اړه کې موږ اپلوډ کړي دي تاسو لاسرسی ولرئ. دوستانو کوم یوټیوب چینل نوی ده سبسکرایب کړئ په ډېرې مهربانۍ سره، د دې لپاره چې تاسو ته نوره ویډیوګانې چې موږ اپلوډ کوو هغه په اسانۍ سره در ورسیږي او بغیر له سرچ څخه در ورسیږي. زموږ یوټیوب چینل یو لیټي چې تاسو سبسکرایب کړئ او د اوس لپاره د الله په امان.